خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. په تېره هفته کې مو د تشبث د اهمیت او ارزښت په اړه باندې بحث وکړ. راځو په دې هفته کې تشبث د پروسس یا مراحلو په اړه باندې غږیږو. په مختلفو کتابونو او په مختلفو ویډیوګانو کې چې ما په دې اړه باندې پلټنه وکړله، ما ته 5 مراحل ډېر مهم او ارزښتمند په نظر باندې راغلل. لومړی اراده ده. نه یوازې د تشبث بلکې د هر کاروبار د پیل لپاره اراده تر ټولو مهمه ده. که اراده نه وي، موږ له ځان سره تعهد نه وي کړی چې هر څومره مشکلات چې په مخ کې راځي، دغه کار چې ما ورته هدف ټاکلی دی او ستراتیژي مې ورته جوړه کړې ده، دا باید ترسره کوم به، نو بیا موږ ستاسې هدف ته نسو رسېدلی. نن به یو نظر باندې کار کوو، سبا به پر بل نظر کار کوو، بل سبا پر بل نظر، خو د ټولو نتایج به صفر وي او ناکام. د هغه نه وروسته دوهم نوښتګر نظر دی. په نړۍ کې مختلف مشکلاتونه دي. ځینې کسان دغه مشکلاتو ته د مشکل په نظر سره ګوري، خو ځینې بیا دغه مشکلاتو ته د یو فرصت په شکل سره ګوري. هغه چې د فرصت په شکل سره ورته ګوري او هغه باندې فکر کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړم، د هغه لپاره یو نظر او آیډیا طرحه کوي او بیا پر هغه باندې کار کوي او هغه په حقیقت باندې بدلوي، دغسې کس ته موږ داسې متشبث ویلی شو. په دریم قدم کې شروع یا پیل دی. دا تر ټولو مهم او همدارنګه تر ټولو سخت کار دی. هر نفر سره مختلف نظرونه وي، خو دغه نظر په حقیقت بدلولو لپاره جرأت ته اړتیا شته، او چې جرأت نه وي، دغه نظر په حقیقت باندې نسو بدلولی. هغه نظر، هغه فکر چې زموږ سره دی، هغه همداسې زموږ سره پاتېږي او هیڅ کار نسو کولی. نو د دغه لپاره باید کله چې مو نظر درلودی، هغه باندې باید عملي طرحه ورته جوړه کړو. کله چې دا ټول شیان جوړ سوله، باید پیل یې کړو. دفتر ونیسو، مثلا بزنس کارت جوړ کړو ځان لپاره. همدارنګه په دغه شکل سره کرار خپل کاروبار ته ادامه کړو. کله چې کاروبار پیل سي، د هغه نه وروسته منیجمنت یا مدیریت، دا څلورم او مهم سټیج دی. کله چې یو متشبث خپله کمپنۍ پیل کړي، نو دلته دی په سر کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. مثلا د پیسو کمښت وي، د کارګر کمښت وي، د یو ټیم کمښت وي چې دی یو صحیح ټیم نه لري. د دغه ټولو دپاره دلته مهمه ده چې دی منیجمنت او مدیریت په صحیح ډول سره وکړي، صحیح کسان راټول کړي، ټیم ځان ته جوړ کړي، له سرمایه ګزارانو څخه ځان ته پیسې جلب کړي، او همدارنګه په دغه شکل سره دغه پیسې په صحیح ډول سره په کار واچوي. دا ټول مدیریت ته ضرورت لري، چې ځینې کسان بیا په دغه سټیج کې دوی ناکامه کېږي او کمپنۍ یې د سقوط سره مخامخ کېږي. له دغه سټیج نه وروسته پنځم او آخري سټیج چې دی، هغه د لیډرشپ یا رهبریت سټیج. ځینې کسان د رهبریت او مدیریت ترمنځ فرق نه کوي او یا فکر کوي چې دا دواړه یو دي. په اصل کې دواړه یو نه دي. که بیا وخت و انشاءالله چې د دې د فرقونو او همدارنګه مدیریت او رهبریت د مراحلو په اړه باندې به هم انشاءالله ورسره بحث کوو. نو رهبریت بیا په دې معنا باندې دی چې که ته چیرې مثلا له خپلې کمپنۍ څخه یوه هفته 2 هفتې ځای ته ولاړ سې، بیا هم ستا د کمپنۍ په کارونو کې باید څه مشکل نه وي راغلی. ستا رهبریت باید په دغه شکل سره جوړ وي. نو دغه 5 سټیجونه د یو
کمپنۍ په جوړولو کې یا د تشبث په رامنځته کولو کې تر ټولو مهم او اړین دي. دا رښتیا هم ډېر مهمه موضوع ده. هغه د دولت لخوا څخه پر دغه کوچنیو متشبثینو باندې د ټکس معافول یا د ټکس کمول دي چې دغه کار کول د دولت لخوا څخه وشي او همدارنګه سرمایه ګزاران که چیرې له متشبثینو سره په دغه اړه باندې کومک او همکاري وکړي نو انشاءالله چې ځوان نوښتګر متشبثین به په افغانستان کې هم لږ نه وي او انشاءالله ډېر ژر به په کندهار کې هم د امریکا د سیلیکان درې په رقم یوه دره دلته هم ولرو چې ټول به د نوښتګرو کمپنیو او نوښتګرو ځوانانو څخه ډک وي. نو تر راتلونکي پروګرام مو پر الله سپارم. د خدای په امان.